الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زما عزت مندو زموږ استاد خبر شروع مکارم الاخلاق کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دین د اسلام درس او شپېته خوینه لري. الله عز وجل چې کله یو بندله اراده د جنت د داخلي دوه کې نو په دې خوینه کې ورته بعض خوینه برخه برابر کی توفیق ورکی او دغه توفیق موږ د رب العالمین په فضل او کرم سره دی. دا به دوه قسمه خوینه دي. یو قسم د خوینه دي چې هغه ایجابي دي کړنه پکار ده، او دویم قسم د خوینه دي چې هغه سلبي دي ځان ته ساتل پکار دي. او بده باندې شکر استل پکار دي چې قران او سنت یا په بل تعبیر باندې الله رسول دا دوه قسمه خوینه دواړه امت مسلمانه تشریح کړی دي. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي د رب العالمین په نعمتونو کې اساسي بنیادی نعمت دا دی چې موږ به د دې باندې مکلف کړو د دین د تشریح لپاره په خپل وخت کې انبیاء علیهم السلام راولېږل او به خاص کر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. حذیفه ابن یمان به دا خبره کوله چې اکثر ملګرو به د خیر په باره کې ته پوښتنه کوله او ما به د شر مخافه ان د دې وجنه چې چرته مې راګیر نه کی کې دې چې موږ ورمانه پوی نو هیڅ رب العالمین به ګرانی ولې ودا به ګران را نو امي ایجابي ذکر کړی دي چې هغه مراد دي، امي سلبي ذکر کړی دي چې هغه منهیات دي. نن به دې خوینه کې بل خو ذکر کیږي ایاس نو امیدي د رب العالمین د رحمتنا. کله چې به انسان کې د عادت پیدا شي نو د دې نتیجه به دی چې د جنت نه محروم شي او د جهنم په طرف باندې روان شي، او دا ډیره خطرناکه خبره ده چې موږ د مسلمانانو په دې لیست کې ځان شمار او موږ د ځان له مسلمانانو یو دغه به نتیجه دی چې اسره موږ په بل طرف باندې بیلار شو. دا اوس په جندل پکار دي چې ایاس ویلې شي صلاح لغت کې سمانو په اصطلاح کې سمانا او قران کې د ایاس په سماناګانو باندې استعمال لې. د ایاس قنوت او د خیبت په مابین کې فرق څه دی؟ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لري په متعلق ایاس په لغت کې ویل شي انقطاع الرجاء، امید د رب العالمین نه قطع کوله. اسراء کې به څه ویل شي القطع بان الشيء لا يكون، یقین کول به دې خبره باندې چې دا شی نه موجوديږي. یا بل تعبیر علماء د ذکر کړی دی چې ایاس من رحمت الله دې ته ویل کېږي استصغار لسعه رحمته عز وجل ومغفرته. د رب العالمین د رحمت د شی وړي کې غنل، د رب العالمین د مغفرت وړي کې غنل، او دا ډېر لوی ګناه ده. وجه دا چې موږ د رب العالمین د جود او د سخا د فضا ډېر انتهایی پراخه او درې پر سړي په خپل ځین کې قید کړه، کم کړه، خوار کړه. او کله چې انسان د رب العالمین د پراخ رحمت را قید کې بده باندې څنګه الله به خبر کیږي، ذکر هغه صفات ورمانه معاطل شو. او په وخت تعطیل د صفات کې دا ذات له نقصان نشيږي. او کله چې انسان په دې درجه کې واقع شي خامخا نتیجه به د جنت نه محرومېدل او د جهنم په طرف باندې تلله. چا د شي تعریف کړي چې یاس نه معنا انقطاع الرجاء
کوم امید چې سره د رب العالمین نصات هغه سقطه کې لري چې نه کیږي مشکل لې چې د قزور اور منګه معاف کی او د رحمت موږ له متوجي شه هغه رحمت چې دغه لپاره قران او سنت تقریبا هوش په اسباب ذکر کړی دي چې دا خبره ذکر کړی ده چې ایاس دي ته ویل کېږي القطع یقین کولا على ان المطلوب لا يتحصل دا کوم شي چې زمونږ مطلوب دی او دا زمونږ مراد دی دا حاصلېږي نه دا نه راځي مفسرین ایاس په قران کې په دوه معناګانو باندې حمل کړي دی استعمال کړي دی یو ایاس دې ته ویل کېږي چې انسان کې قنوت راشي نو امیدي سورې یوسف واته نمبر 1 کې الله عز وجل دا خبره ذکر کوي ولا تيأسوا من روح الله من امید کېږي د رب العالمین د رحمتنا وجدا دا چې د الله د رحمت نه امید کېږي مگر غیر مسلم انسانانه دلته تعبیر د ایاس نو کړ شو په قنوت باندې وجدا دا د قنوت میوه حاصل ثمره ده نو امید ده دیم چې قران کې استعمال شوی په معنا د علم سورہ رعد یو درشم آیت کې الله عز وجل فرمایي التا یا ایسه کې معنا د علم دا افلم یاس الذين امنوا یاس معنا افلم يعلم اين د معلومه کړي هغه انسانانو چې ایمان راوړی دي انده خبر لو یشاء الله کشرت د الله خو کوي هدن الناس جميعا دي ټول انسانانو له هدایت کړي خدای څنګه د الله سنت نه دی جهنم پیدا کړي دی هغه بچا باندې ډکې به د ایاسو د قنوت او د خیبت مابین کې فرق دی دا قنوت چې د ایاس په زیاتوالی کې ډېر انتهازات معنا پرته را او ارچ خیبت ته هغه نه موجوديږي مگر په هغه ټیم کې شکل انسان د یو چانه اراده رتم لرله وېسته هغه تم ختم کړ شو نو پوه شه بده باندې چې دلې ویل کېږي خیبت نه مراد کېدل امام ابن حجر رحمه الله دا په کبیره ګناهونو کې استعمال کړي دا وی قران کې رب العالمین تشریح کړي بده انه لا يأس من روح الله یقینا نه امید کېږي د رب العالمین د رحمتنا الا القوم الكافرون مگر هغه قوم چې غیر مسلمانه او به ډېر انتهاجات احادیث ذکر کړي دي هغه احادیث ټول زیره ورکه د دې خبره په اړه کې چې رب العالمین رحمت ډېر انتهاجات پراخه دي او یو سړی د دینه سره د دې چې رحمت رب العالمین پراخه دي او به دم په بل تر باندې امیدي کوي ته پېښه بده باندې چې دا سړی ډېر لوی ګناګار دی سورہ هود سورہ یوسف سورہ بنی اسرائیل سورہ عنکبوت سورہ ممتحنه کې الله عز وجل دا خبر ذکر کړی دا یو حدیث کې راځي پر روایت انس بن مالک دا فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څومره عجیب خبره وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا داخله شکل استلکیږي زو په ټول انسانانو کې په اعتبار د وتلو سره اولما وانا خطيبهم زبر دي خلکو خطيبهم اذا وفدوا شکل دوی جمع کړي شي روغختل شي وانا مبشرهم زبر دوی له زیره ورکون کې وما اذا اي سوچ کله دونه امید شي تلته ګوره ویلې دي چې کله داخله نه امید شي زبر زیره ورکوما او لواء الحمد يوم اذن بيدي د حمد جنډه په دورس باندې اسما په لاس باندې دا وانا اکرم ولد ادم على ربي د آدم علی السلام په دې بچو کې په ټولو کې ډېر عزتمن انسان ما خو ولا فخر غوړه په دې خبرو باندې فخر نه کوما دلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سویلی دي وانا مبشرهم اذا ايسو چې کله دوی امید ایزو په دې وخت کې زیره دوی لور کوما دلیل به دې چې خلک امید انسان باید پکار ده چې زیره دې مخلوق لور کوي نه امیدي پکې ونه کوي ځکه رب العالمین د رحمت نه امیدي دا سړی به بول تر باندې بوزي یو حدیث کې راځي پر روایت د حذیفه رضی الله عنه باندې امام بخاری مسلم دوه نقل کړي دي مسلم کې کوم روایت ده پر روایت ابو هريره ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې ذکر کړي دي دا فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام نو اوریدل و ان رجل یسلو چې غل مرګ حاضر شو مرګ
فلما يئس من الحياه چکل نو امید شو د شو نزلته ګورې نو امید نو اوصى اهله د خپل بچولې وصیت وکي اهل څي ورته ویلې وېزه چې کله مړ شوم زما د پر ډیلر ګرا جمع کای اور به کې بل کای تر دې پورې چې زما راغوخه ختم شو اډو کې مې پاتې شول او په دې وخت کې په کامله معنا وسوځولې شوم نه به تاسو دا راواله ژوند دی کوي میده به وګورئ چې د شي ورځې چې هغه کې ډېر انتهایی سخت باد لګيږي دا په کې والو زوی دریب کې ته خلکو دا کار وکړو رب العالمین خو توانا قدرتمن ذات دی فجمعهم الله تعالی دا سره راجمه کې ورته لما فعلت ذلك دا کار دی بنده ولې وکي چې عجيبه توشي دی بچو لو کړ چې دشي نو قال غورته ویل من خشيتك رب العالمین استاد يريد وجنا وغفر الله له الله عز وجل په دقیق خبره باندې له ګور عفو وکړه څومره جی رب العالمین د رحمت نو امیدي په کار نه ده رب العالمین د قهر نه یره په کار ده دا سړی اسګه د رب العالمین د قهر نه یریدو امید دا وساتو شي کېده چې رب العالمین نبزو په دې باندې ورکشمه الله عز وجل ته قدرتمن ذات دې پیدا کې به ته پوښتنه وکړي چې دا کار تاولې وکي وستا د یره د وجنه نتیجه دا چې ایست دي انسان الله عز وجل عفو وکړه نو امید د رب العالمین د رحمت ته کار نه ده حدیث کې راځي پروي د ابو هريره رضی الله عنه باندې دا فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی کریم علیه الصلاه والسلام اوریدلی دی غویلی دی وان الله خلق الرحمه يوم خلقها 100 رحمتنا الله عز وجل شکر د رحمت پیدا کینو صلی ایشی کړو فامسك عنده 99 رحمه نه نبی د ځان سره اشاره کې او ارسل فی خلقه راقوش کې بری مخلوق کې ټول کې یو رحمت کچرته کافر انسان په شي په هغه نعمت چې کوم د رب العالمین سره دی رحمت دا به نو امید نشي د جنت نه او کوم مسلمان سره په شي په هغه عذابونو چې د رب العالمین سره دی دا به ځان په امر کې ورشمه د رب العالمین د ورنا تلته وګوره کافر انسان دی لیکن تمه پیدا شو لیکن دا خو به سنت د رب العالمین نه دی چې کافر انسان د جنت په طرف باندې بوزي قدرت شته خو لیکن بوزي نه څلور قسم انسانان دی هغه مسلمانان چې هغه په ایمان کې وفات شوي زی جنت ته دویم د دوی بچی دا بچی جنت ته دریم غیر مسلم الله عز وجل قادر دی جنت ته بوزي خو لیکن جهنم له بوزي دا غوی د زوی په باره کې به دولس اقوال یتقشنه اقوال علماء لیکلي دي چاوي الله له پریدو چاوي دا په اور کې چاوي دا په عراف کې چاوي دا په جنت کې چاوي د جنتونو خادمان وي چاوي د مور پلار تابع وي لیکن ابن تیمیہ رحمه الله ابن قیم سے فرمایي الله عز وجل ورته التک انبیاء علیهم السلام راولېږي اگر کې ابن عبد البر به اعتراض کړي په شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم باندې چې دار تکلیف خو اندقه دنیا د نو څنګه تر علیږي لیکن ډېر احادیث هغه په دې باندې راجمع کړي دي تر څو پورې چې جنت په ګډ باندې ور داخل شي نه دا په امتحان کې دي ګورا فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمه کچرته معلوم کې هغه رحمت چې رب العالمین سره دی دا ممنوع امید نشي یو بل لویت کې راځي یو دوه کسان د حبو سواد ازواړه فرمایي چې د خالد اولاد دي وې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله ورلو وهو يعالج شيئا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو شی جوړو نو په دې وخت کې موږ ورته خبر ورکړه چې د حالات مخ روان دي څه بکیږي او څه نه کیږي مشکلات مو ذکر کړه نو هغه ویل چې منو امید کېږي د رزق په اړه کې ترڅو پر چې تاسو سرونه خوځيږي معنا دا چې ژوند تاسو کې وي فإن الانسان دا انسان موري وځيږي تکسره په د باندې قشر نه جامه ماما الله تعالی د رزق ورکي نو شکل رب العالمین د رزق ورکي ولې به تاسو نو امید کېږي د خبر نشه پیدا کړی رزق په تاسو خبر الله عز وجل درکې نو مې دې په کار نه ده عبد الله بن مسعود فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام نو اورید هغه ویلي الله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن من رجل بارض الله عز وجل ډیر خوشاليږي چې کله توبه وباسي او بندا د اقا سړی نه چې هغه بده چې اوسمه کېږي چې هغه شړه ده د هلاکت ولا اسمه کړه او د سره بده کې سوالې چې پاغي باندې تو عام دي پاغي باندې اسکاک دي دا ته ورکه شو ود شو چې کله راوچت شو وخت ذهبت هغه ایسه بده وخت کې لاړه ده طلب کړه لیکن اعلان دینه کړه ایسه راتن دی ونیو
به د خپل زړه راغی وی ویل چې کوم ځای کې زېما هغه ځله ورسم الته بو دکېګم چې د کوم ځای نه نظر راغلی ما تر دې پر چې زبې مرش وې دې وخت کې د خپل سر په خپل روم باندې کې خودلو دله پر چې دا مرشي چې کله روجت شو اقص ولید سره موجود ده وعليها ذاته وطعامه اذا د اثر د قشن د طعام او شراب په غبن خودلی شوی دي تب څومره خوشالي د ډېر خوشالي نه دا خبره کوي چې اللهم انت عبدي وانا ربك الله ته بنده یو زده ربم الله عز وجل د مؤمن په توبه باندې دومره زیات خوشاليږي نو امید وکړه نه د رب العالمین د رحمتنا یو بل حدیث کې سالم بن سعد فرمایي جناب نبی کریم علیه السلام سړي له ولید چې هغه کافر سره سخت جګړه کوله او په ټول مسلمانانو کې اوچت انسانو ده په میدان د جنگ کې فقال پیغمبر ویل چې من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار کې سړی خو غني چې جهنمي انسان له وګوري وي دي انسان له دی وګوري یو کس فرمایي وزور پسې شو کله چې دا مخکې کې دوه زما مخکې کېدم چې ورسې کېدو به زبر ورسې کېدم سړی ډېر انتهایی مجاهد دی قهرمان دی او محمد رسول الله د مبارک دا خبره کوي وی په کدا چې دا زخمی فاستعجل الموت نو د مرګ طلب یو کې زر زر درشي نو په دې وخت کې د دې توري د تیرې طرف د خپل سینې له برابر کې ځان په ورو غرزو دې وګینه پوری وتله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویلي ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس یو بنده به عمل کوي عمل د جنتینو لیکن دا به د اور والی یو بنده به عمل کوي عمل د کافرانو والا لیکن دا به د جنت والی وانما الاعمال بخواتيمها لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې دارومدار د ټول عملونو هغه ګوره په اعتبار د اخر خاتمه سره دی نو چې کله اخر خاتمه د امیدي بسړی دی کوي کې دې چې د ډېر ګناګار الله عز وجل د شو قادر صادر کی چې په هغه کار باندې چې به جنت پتر باندې لاړ شي انس له فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ارمان دنه کې پتا شو یو کس د مرګ د وجري او سره نه چې بد باندې راغلی دی کبهم دا وای چې zarar دی او zarar دی ټینګي ګمنو د شي دی وای اللهم يا الله احيني ما ژوند کما كانت الحياه خيرا لي ترڅو پر چې دا ژوند مال به خيري وتوفني ما وفات کې اذا كانت الوفاه خيرا لي کچرته مال به مرګ خيري ورنه امید نه د پکاره بلکې د شه دعا به دا غواړي کچرته مال به کې خیر الله دا مر ژوند راکا او کچرته خیر مې بده کې چې وفات شي به استعمال مر راکا حدیث کې راځي پروید ابو هريره رضی الله عنه باندې دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسول داخله رب العالمین د قیامت پر ورځ باندې راځم کې په میدان الله عز وجل متصر راکړي او دا خبره به کې چې په دنیا کې د چا بندګي کړي ورځي پسې صلیبه له صلیب برابر شي هغه به روان شي چې تصویر به تور مثال جوړ کړي دی هغه بندګي کړي دا هغه به روان شي دور بندګي کون کې به دور والا به روان شي فیتبعون ما كانوا يعبدون دوی به روان شي د هغه چې چا بندګي کړي دا ويبقى المسلمون مسلمانان به واځي پاتیش نو په دې وخت کې رب العالمین ورته ځان راخاره کوي او دا خبره ورته چې الا تتبعون الناس ولذ خلقوا بشر روانه کیدا دی بو نعوذ بالله منک من په الله پنه سستانه نعوذ بالله منک الله ربنا لازم غراب دی دا زموږ ذره تر دې پر چې مخبر لبو ګورو هغه ورته امر وکي ثم يتوارى به پټشتي به برکاره شي په یقول ورته بو چې الا تتبعون الناس ولذ خلقوا بشر روانه کیدا دی ورته دا خبره کوي چې نعوذ بالله منک نعوذ بالله منک الله ربنا وهذا مكان حتى نرى ربنا دا زموږ ځای تر دې پر چې مخبر لبو ګورو نو دی ویره خبره وکړه چې هل نراه یا رسول الله من رب العالمین ګوره اذن الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مقام کې وضاحت او مسله لپاره مثال راوړو و چې کله به تور مثال په نسم سپګمې ده او د اسمان کې وریځ مې زم نشته ټول مل کوي د غیر دلو بارکي دی ویل لا یا رسول الله نو وی ویل فانکم دقشن تاسو رب العالمین پر دلو کې ټول ځان به نه کوي په دې ورځ باندې به ته ورکشي به ورته ځان راخاره کې خپل ځان ورته معرفي کی ثم يقول به ورته چې انا ربكم زستا سرب یم سما بسر روان شي فيقوم المسلمون محمد رسول الله فرمای مسلمانان به ودري پر سرت به کې خود لې شي داخله په باغی باندې ورته ریږي لکه 30 اس دقشانه پیدا منډه وهن کې یا هغه انسان چې عادي مزل کوي او دوی به دا خبره کوي چې سلم سلم ويبقى اهل النار وې د اور والا په پاتې شو دوی به د قشم به اور غورځي کې پوجونه به بری جهنم دا خبره کوي چې ډکل شي هغه به دا خبره کوي چې هل من مزید ایسه اضافه موږ د پرشه چې موږ لري کوي
به په دې کې تو ورزول شو دا خبره ورته چې ډک شوي هغه به دا خبره کې چې هل من مزيدا حتی تر دې پورې چې رب العالمین خپل قدم برېږي کېدو دا څنډه به رسېراتاو کی ثم قال به چې قطو بسته قطو دا خبره کې چې بسته الله عز وجل به جنتین جنت ته داخل کی دور ولا بور لور داخل کی قال دا فرمایي چې اوته بالموت په دې وخت کې به د امر راوستل شي هغه دیوال باندې به ودرول شي چې کوم د جنتونو د جهنمونو په منځ کې لري نبی به دا خبر کوي چې اهل الجنه هغه به ویریږي چې اسن الله مبارک د جهنم فیصله ونکي او به ویل شي چې د ور والا هغه به چې تم وساتي چې رب العالمین مبارک سفارش مسله کوي نو به ویل شي جنت ولا ور والا لا چې هل تعرفون هذا دا پیژنئ فيقولون غوي چې هؤلاء وهؤلاء موږ دا پیژندو هو الموت الذي وكل بنا دا قمر ته چې موږ باندې مقرر کړی شو وې سبب لولې شالال بکړی شي درې جنت او جهنم په دې مابین کې او به ویل شي د جنت والا همیشه اوسېږي مرد در باندې راځي د اور والا همیشه اوسېږي مرد در باندې راځي تل ته ګورا وې د جهنم باندې چې تم اوسېږي کې د موږ مبارکي یو سپارښت پروګرام برابرېږي خو لیکن دا اوس نه کیږي الله عز وجل د مرخت مې دل ولي ابو درداء رضی الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اور والا به ورزول شي قسم وګه ور باندې راشي يلقى على اهل النار الجوع ندی بڑے فریادونه وکي طعام ورته ورکړي شو خدای شو طعام بری سړې بچاخ کې ونه بدقه شندولګي نه سړې په بچي به طعام غوړم ته طعام ورته نور ورکی به دنیا کې به شهادت چې چا به طعام غوړنو او به راوړل شي هغه به د اوسمنو کندولونه کې محمد رسول الله فرمایي چې د مخ لري نږدې کړي شي د مخ سر منی ولې کړي شي پر سر ورته راوړل شي دې خېټونو د خاص اندام نه ارڅ باندې وغورځول شي نبی په دې وخت کې دوی به اوازونه وکړي دي جهنم څوکیدارانو لا هغه ورته وایي چې اولم تکو تاتيكم رسولكم بالبينات اي رسولان تاسو ته کار دلایل تاسو ته وړي نه و د قران او سنت مسایل نه وړي عقلي او نقلي دلایل چې هغه منل باندې دي جهنم نه بچي وي جنت ته لاړوي ذکر قران او سنت په اتباع باندې سره د جهنم نه بچي او جنت ته روانيږي په مانځ باندې په ایمان باندې د پرش په حفاظت باندې به پیدا کارونه کې ځان نه بندول باندې د امانت د لحاظ د وادي پابندي د مانځه حفاظت خلکو له خیر ورکول شکل د قران او سنت برابر جوړول مسلمانانو باندې بدنامه نه لګول مسلمانانو مابین کې جداین را وستل د مصیبت په وخت کې صبر د نعمت په وخت کې شکر گاونډیان تاسو نه خوشحالي د خلکو په ژوند کې تاسو مینه د الله لپاره یو سړی بچاره دروغ نه وای پاک دامنی کول د حلال رزق کوشش په معاملې کې نرمي کول پریوت انسانانو اوچتول بیکار لکار پیدا کول امر بالمعروف کول نهي عن المنکر کول دا خپل شر د خلکو نه بندول په دې باندې سړی جنت ته ورشي یو به کې دغه خبره ده چې د قران سنت تابعداري تاسو ولې نه کوله قالو دوی ولا ولنا نو ملائک ورته شفاعت او استاد دعاګانې غواړي خو ما دعاء الکافرین الا فی ضلال الله عز وجل سورہ غافر کې فرمایي 50 نمبر آیت کې چې دي کافرانو دعا بني مگر په بربادۍ کې به دوی مالک له आवाज ورکی هغه ورته جواب ورکړي چې انکم ماکثون عامش فرمایي تقریبا د دې خلکو د جواب و د ملائک د خازن د جواب د مالک د جواب و دې خلکو په مابین کې زر کاله مسافه ده دا زر کاله دوی د بیزتی په خاطر او یا په دې وجه باندې چې رب العالمین دوی امر نه کړي نبی بوئی چې ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين الله عز وجل موږ باندې خپل بدبختی غلبه وکړه موږ گمراهانو ربنا اخرجنا منها يا الله موږ وباسا فان عدنا فإنا ظالمون کچرته موږ دوباره راو به موږ ظلم کوونکو الله عز وجل ورته چې اخسو فيها كل شيء بدی کې ولا تكلموا ما سره خبره ما کوي سوره انعام کې الله عز وجل فرمایي چې دوی دنیا راشي پم د خپل ګندګي په طرف باندې ورګرځي عبد الله بن مسعود برا خبره کوله فعند ذلك يئس من كل خير په دې وخت کې بدوی د هر قسم خیر نه امید شي وعند ذلك ياخذون في الزفير والحسره والويل او سلیب کې رمباړي به د قشم پرېدونه ابن مسعود بدا ویلي باکبر الكبائر الاشراك بالله عز وجل په ټول ګناونه کې کبیره ګناه ده چې سره رب العالمین سره برخدار جوړ کی والامن من مكر الله رب العالمین د عذاب نظام په امن کې شمار ده والقنوت من رحمت الله والإياس من روح الله رب العالمین د رحمت نه امیدي څومره غټه خبره ده دا په کبیره ګناهونه کې لوی کبیره ګناه ده اې دی وجه دې ډېر نقصانونه هم دي
یو نقصان علماء دا لیکل چې دا دلیل په دې خبره باندې چې د انسان د یقین ضعیف دی دا دلیل په دې خبره باندې چې دا انسان بدن کې ضعیف دی او دا انسان اصل ځان وکړو لیکن پیدا ورته ورنکړې شولا او د رب العالمین د رحمت نه امید سره کافر کوي دا د رب العالمین د قهر او علامه ده او دی وخت کې د انسان هغه قوت کمزوري کوي او د قشن د بدن ورته کمزوري کوي الغرض دین د اسلام درې سوچ په تو خوینه لري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل شکل یو بنده اراده جنت داخله دوه کې په دې کې ورته برخه برابر کی بعضی په دې کې به ایجابي او بعضی سلبي کنه موږ دا خبر ذکر کړه رب العالمین د رحمت او امیدین الیاسا چې کله انسان په دې درجه کې واقع چې د نتیجه بدای د جنت به محروم کړي شو د جهنم په طرف باندې بدا ور کړي روان کړي شي او کله چې سره د رب العالمین د رحمت نه تمساتي تب د جهنم نه بچ کړي شو د جنت په طرف باندې روان کړي شي الله عز وجل دې موږ تاسو د امیدین وساتي او رب العالمین دې موږ تاسو په خپل رحمت کې راټاو کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم